د دیموکراسۍ او د ازادۍ هغه مصدر څه شی ده؟ د ازادۍ او د دیموکراسۍ مصدر همدغه غربي نصابونه دي. ځکه طالبانو تاسې ته په ډېر تمرکز کوم، موږ تر اوسه پورې هېڅ کار نه ده ورسره درلودلی. تاسې لاړ شئ پوهنتونونو ته، اگر چې یو څه کتابونه یې تېر لرې کړل، خو طالبانو ورونو دا باید له علمي ډېر پوخ علمي ادرس نه دا کار وشي، او دا د یوې ورځې د 2 ورځو کار نه د طالبانو ورونو. مونږ تنها د افغانستان خلک په دې دیم تاسې خبر یې ګوره، داسې نه ده چې په نوره دنیا کې تاسې غوندې غیرتي خلک نسته سته، خو تاسې جغرافیه هم ډېره مجاهده ده، دې ته مو فکر وي. تاسې چې وګرځئ په دنیا باندې پروني علما چې راغلي ول هغوی سره هم د اسلام ګوره ډېر لوی فکر و که نه، مسلمانان ول هغوی مینان و، هغوی سره مینه سته ده، خو طالبانو د هغوی جغرافیه د جهاد دپاره نه ده برابره. افغانستان دا جغرافیه خپله ډېره جنگي جغرافیه ده، یو خلک ډېر خشن دي، او بل دا جغرافیه د جنگ دپاره ډېره برابره ده. نوره دنیا کې د جنگ دپاره جغرافیه ګورئ نسته ده. تنا په دې مغرور نسئ چې دا کمال تنا په مونږ کې ده. دا هلته تاسې ته معلومات کېدلی سي چې تاسې ورې ټول اړخونه وګورئ. صحیح ده، مونږ ډېر دینداره خلک یو افغانان، خو یوه خبر ده چې جغرافیه مو هم ډېره خوندوره جغرافیه ده. زه د متحده عربي اماراتو ته چې تللی وم، یو چا راته وویلې چې شیخ صاحب شی دې ډېر ولیدل چې ډېر خوند یې درکړ. نو تاسې ورونو خوابدي کېږئ مه. زه نژاد پرسته انسان نه یم، کېدی شي دلته فارسي زبانان ورونه هم وي، خو زه یو خبر کوم، ما ورته ویلي تر ټولو نه ډېر خوند د پښتنو جومات راکوي. هغه څنګه مې خو زه ټولو ولایتونو کې وګرځېدم، یو جومات مې هم ډک ونه لیده. زه چې کله یو ساحې ته لاړم، العین نومې د دوی آلین ورته وایي، نو دلته د وزیرستان او د خوست او د پکتیا او د پکتیکا د دې خلک ډېر ول. ماښام یې مانځه ته ورغللمه، نو جومات خو یو ورې ډک و، باندې په سړکونو باندې خلک ولاړو. تر ټولو نه د افغانانو جومات مې ډېر خوند راکړ. نو صحیح د دیندار خلک دی افغانان، الله عز وجل د دا دین، ځکه دلته تر اوسه پورې لا غربي فکر نه ده واکمن سوی. پوره خو واکمن نسو که نه، تنها په بازارو کې دوی واکمن ول، بیا هم په اطرافو کې هغه نصابونه تقریبا د مجاهدینو په لاس کې ول. اوس هم باید ډېر فکر وکړي، دوی د نصاب له ادرس نه غواړي چې امت کې بدلون راولي. په زور د امت نسي ختمولی، د امت چې له منځه وړي د نصاب له منځه وړي. نو نصاب ته د اسلامي امت علماو باید ډېر فکر وي. او اسلام زه چې طالبانو کله تاسو ته یم چې موږ مدرسو کې نصاب باید بدل کو، نو نصاب چې مدرسو کې بدل کو، بیا موږ د کفر هغه ته متوجه کېدلی سو. اوس که دا کتاب مدرسې ته راوړل سي یا وروسته په تخصصاتو کې شروع سي، زه خو ګوره دومره لږ مې تاسې ته ویلی دا ګوره. او دا چې طالبانو ټول کتاب ابحاث حول التعلیم والتربیة الاسلامیه، نو هغه کتاب چې اوس دلته مدرسې ته راوړل سي او وویل سي، نو خو کاپیه خو یو کال زه تیز داس وله که نه تینه څه کوې، که کاپیې نه نه کېږي یو بل کې اسانه کتاب راوړه چې په یو کال کې موږ نحوه تېر نه زده کړو، زه دی 2 کاله زه دی 3 کاله ستي وغورځوه بس ته زتي که نه، نو خو نور عربیت باندې زه پوه شوم که نه، په ټول عمر نحوه زتي. نو دې تاثیر بیا څومره وکړه طالبانو ورونو. نو د مصدر د دیموکراسۍ او د ازادۍ څوک ده؟ د غربي فکر. کله چې په ټولنه کې غربي فکر راسي، هلته دیموکراسۍ او ازادۍ راځي. که ته وایې زه خلک مړه کومه ولا کې پرېږدم، نه جنجال مه جوړوه، کېږي نه. څومره انسانان به ووهې، څومره انسانان به مړه کې، چې څوک فکرن دي تا ملګری وي ښه ده، که په زور دي تا ملګری وي. فکرن چې ملګری کېږي، نو بیا د نصاب د مکتبو د پوهنتون په اسلامیزم. اوس طالبانو ورونه د افغانستان کې 2 هغه دي، 2 مکتب دي، یو مدرسه د طالبانو، یو مکتب د 2 ادرس. ډېر په اسلام سنبال دغه ادرس ته که هغه دا ده. تاسې طالبانو ورونو له وړې دورې نه راکته طالبان درته کوي، ما ای خواته خو صحیح ده، سړی به ووایي چې هغه ده. یو طالب د وړې دورې ته لا رسېدلی نه ده، خو یو کتاب هم هلته خو داسې کتابونه خو نسته چې هغې کې هغه مقصود. نو ولې دا په اسلامي عقیده باندې، ځکه د دې کتابونو روح اسلامیزم ده، او دغې روح اسلامیزم نه ده. دا ټکار دلته را پیدا سوی، که نه ته خو هم ولاکه داسې په اسلامي علومو باندې لګیا یې. دا خو ټول اسباب دي، هغه هم اسباب دي، دا نحو اسباب دي، کیمیا هم اسباب، فیزیک هم له اسبابو نه، صرف هم له اسبابو نه ده. دا مقصد ده که وسیله ده، نحو صرف منطق وسیله ده که نه آلة قانونیه.
وسیله شوله، کیمیا او فیزیک هم وسیله ده. نو چې دام وسیله سوه دام وسیله سوله، څنګه د دې وسیلې زده کوونکي د اسلام سره ډېر ښه هغه نه لري، د دې سره لري. مولا دلته فکر داسې کړی ده چې نه د علومو کې تاوان ده، نو مولا کوشش کوي چې همدا وځپي چې دا علوم باید ټولنه زده نه کړي، اما ټولنه ناکامیږي چې دا علوم زده نه کړي، تنا دا زده کړي، باید دواړه زده کړي. مرغه چې یو وزر ولري ښه ده که دوه وزره، یو وزر والا مرغه الوتی سي، دوه وزرونه، نو دین هم ورزده که علم هم ورزده که. دا چې زده سو بیا مرغه مزل کوي، که نه همدلته به جای په جای پروت وي، ځکه اسلامي امت نن جای په جای باندې پروت ده. خو ته خو وایه چې هغوی زه وینم که نه په سترګو یې وینم چې هغوی نه بد خلک راوځي. بد خلک ځکه راوځي ته په راز نه یې پوی، د هغوی هغه علوم چې دي هغه په رنګ د الحاد رنګ سوي دي. ته کوشش وکړه مولا تنا ځان تر یو علم مه منحصر کوه، ته د هغوی علومو ته لاره ورخلاصه کړه. ښه انسانان اسلامي فکر والا خلک پکې وروزه چې هغوی کتابونه د اسلامي ادرس نه جوړ سي، هغوی علوم د اسلام په رنګ باندې رنګ سي. نو چې رنګ سول ته به راتلونکي کې دا هم اسلامیزم وي، دا به هم اسلامیزم وي. نو اسلامي ټولنه به څو وزرونه پیدا کړي، یو به د علم سي یو به د دین وزر سي. ته دا مرغه وګوره که نه چې بیا یو ورځ د قرطبې په جومات باندې کینی که نه کینی، بیا هلته په مناره باندې بیا اذان کوي که نه کوي. دغه مرغه ته بیا وګوره چې بیا د کاشغر او د تبت او د دهلي په لال جومات باندې بیا کینی که نه کینی. نو وزر نه د یو مرغه راته پرې کړی ده، ورته وایي چې ته والوځئ، د پلار هم ولا که والوځي، ته نه په دغه وزر باندې الوتل نسي کېدلی. دا یاد ساته د سره. د غربي فکر دا خو څه کوي چې په کشرانو کې تاثیر وکړ، په غلوی او علمي خلکو کې هم ډېر تاثیر کړی ده. څنګه تاثیر یې پکې کړی ده؟ علمي خلکو کې داسې خلک تر جوړ کړي. علمي خلک څه وایي؟ وي دا دین چې ده د انسان شخصي مسله ده، دا تر سیاسته تړاو نه لري. دع ما لله لله وما لقیصر لقیصر. دوی داسې وایي دا علمي خلک چې د غربي نظام دین خو یو شخصي مسله ده، کوي وی که کنه سیاست سره ته کار مه لړه. دا اوس که تاسې فکر وکئ، کافران تر دې نه ډېر ډارېږي چې په یوه مځکه باندې اسلام واکمن سي. دا ټوله دنیا اوس دې ته متوجه د افغانستان څاري، د ټولې دنیا استخبارات امارت ته متوجه دي، قسمه قسم دسیسې ورته جوړي چې دلته ځکه د حکومت د سیوري لاندې اسلام ډېر مخته ځي، اسلام د حکومت د سیوري لاندې ډېر مخته ځي، سخت ورته متوجه دي. او د موږ او د تاسې هغه ښه پوهان، هغه څوک چې د شیخ الفلان د شیخ الفلان هغه ورکوي نه په چي باندې مصروف ده، هغه وایي چې یاره هغه بل بس ته خو چې رسېدلی وای د هغه ښه د 50,000 ده، هغه دې ته چې ورسېږي یاره بل خو 80,000 ده. نو دا د امت درد دلتا سره ده. دته شیخ الحدیث بیخي وایم، شیخ الپیسې او شیخ الډالر ورته ووایه. دی د علماو له لیس نه لرې که چې ټول اسلامي امت سترګې تا ته متوجه کړي چې تا څنګه له منځه ویسي. ته بدبخته دې ته متوجه یې چې څنګه لږ پیسې لاس ته راوړم او څنګه مې پیسې را حاصلې سي.